د تړون او یا د دغه مذاکراتو ارزښت هله زیات سولو چې د افغانستان له لوري څخه عباس ستانکزي دا پروسه په ډیره موافقانه توګه باندې مخ ته یوړله ولې کوم وخت چې د لوی ملا صاحب خدای دې غرق رحمت کې ملا معدمر د سنگر او د دفتر نږدې ملګری ملا برادر دغه پروسې ته ورداخل سو دې پروسې وزن پیدا کړلی دې پروسې په حقیقت کې د افغانستان د راتلونکي دپاره هغه لوری خپل کړلی چې موږ بیا په 15 د اګوست باندې شاهدان واوسو ما ته ډېر خلک دا وایي چې زه د طالب پلوی یم زه د خدای د حق د ویلو پلوی یم که په دې حق ویلو کې طالب ستایم نو د خدای په حکم باندې د خپل وجدان په حکم باندې ستایم هغه څه چې ملا برادر په قطر کې وکوله په حقیقت کې د محمود طرزي د نورو هغو ډیپلوماتانو د لارې تعقیبولو چې د خپلواکۍ دپاره د غازي امان الله خان تر مشرۍ لاندې په 1919 کې ترسره کړله موږ واضح وایو چې قطر بریا وله قطر سمه شروع وله د دوحې تړون په حقیقت کې د افغانانو دپاره ویاړ دی او دا په تاریخ کې پاتېږي مګر هم د دې تعقیب بیا زموږ څخه ډېرې نورې قربانۍ او کړنې غواړي چې په راتلونکي کې کیدای شي بحث باندې وکړو عزیزي دوحې په افغانستان کې په حقیقت کې د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي د خپلواکۍ د کورنۍ جګړې د ختم هغه څه وکړله چې موږ په درنه سترګه ورته ګورو د افغانستان په تاریخ کې په نړیواله کچه باندې د دوحې تړون په حقیقت کې افغانستان د اشغال څخه بیرته د یو مستقل افغانستان په توګه باندې مطرح کړلی سره د دې چې موږ نن د نړیوالو سره اړیکې نه لرو مګر نن دغه ستا د کابل پر ښایسته فضا باندې نه د امریکایي هلیکوپټرو غږ سته دی نه د F-14 نه د B-52 بمبارۍ پر هلمند و بدخشان و ننګرهار باندې سته دی بناءً د همدغه دوحې د برکته چې تاسو نن د یو غریب ملک په توګه باندې مګر د خپلواک ملک په توګه باندې نن ستا مسجد د سپیو په واسطه نه تلاشي کیږي نن ستا د افغان میرمنې په وجود کې امریکایي او استرالیایي تلاشي نه کوي خپلواکي معنوي ارزښت دی که معنوي ارزښت ته ورته راګرځو بیا نو ویلی سو چې موږ د مسلمان ملت په توګه باندې د خدای ذوالجلال په نصرت د دغې ملت په قربانیو هغه څه ترلاسه کړي دي چې باید په ساتلو کې نورې هم قربانۍ ورته ورکړو پرېنږدو چې بیا بل اشغال بله کورنۍ جګړه او بیا بګرام و پلچرخي د ورونو په زندانیانو باندې ډک وي او موږ دې ته بیا بل نوم ورته ورکړو سم روان یو ولې نور هم لا باید سم سو